د دوی عادي کیسې به هم داسې وي، ته به وایې چې د ناول یوه برخه لولمه یا خپله دی ټول ناول ټوله کیسه وو، ځکه واقعا یو ریالست لیکوال. موږ همیشه د احمدي صاحب سندرې وایو، همیشه یې ستایو. یو علت دا دی چې زموږ د زمانې سړی دی او دا چې کله د راروان وخت نسل ته پاتې شو نو هغوی بیا فکر کوم چې تر موږ ډېر ښه قضاوت د احمدي صاحب په باره کې کولی شي او په دې خاطر چې زموږ مشکلات او ستونزې انځور کړي دي، هغه مشکلات او ستونزې چې حتی کله موږ په مستقیمه بڼه د هغې په باره کې خبرې نشو کولی. نصیر احمد له مرګه بعد پښتو ادبیاتو ویده سول داسې دا به هغې واقعیت که نه. البته په وروستیو اثارو کې داسې ښکاري چې د نړیوالو اثارو یا نړیوالتوب ته هم هڅې کړي چې یعنې پښتو کې د نړیوال اثار وپنځوي. زموږ بې جوړې داستان لیکوال ارواخان نصیر احمد احمدي له موږ نه تللی دی. موږ یې سږ بیا د هغه جدایي او یاد نمانځو. معشوقه داسې دی چې له ډېرې ښکلا، له ډېره ضده، له ډېره کبره بیخي تصور کېږي نه. احمدي صاحب دلته ریالسټک ده، ریالیزم ته تللی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله جمیل وهو یحب الجمال. د هغه خدای تعالی په سپېڅلې نامه چې ښایسته دی او ښایست خوښوي. څلورم کال دی چې زمونږ بې جوړې لیکوال دریم زموږ بې جوړې داستان لیکوال ارواخان نصیر احمد احمدي له موږ نه تللی دی. موږ یې سږ بیا د هغه جدایي او یاد نمانځو. په غونډه کې به مختلفې اجنډاوې شاملې وي. راغواړم چې د پیل وینا تاسو سره شریکه کړي. ایمان صاحب. ټولو ملګرو ته ښه راغلاست وایو چې نن زموږ د بې جوړې لیکوال نصیر احمد احمدي په دریم تلین کې موږ سره دلته ګډون کړی دی، راغلي دي. ټول نه ډېره مننه کوو. خدای دې وکړي چې هر وخت موږ داسې تلینونه ونه لمنځو، ژوندي هم ولمنځو او ژوندیو ته هم غونډې جوړې کړو او ملګري موږ سره ګډون وکړي. نن به موږ د احمدي صاحب په کلام غږیږو، په عموما په ناولونو به غږیږو، په دې نه به دوستان خبرې کوي. خو یو خبرې ته زه متوجه شوی یم، موږ د دریم تلین هم دلته لمنځو په بېلو بېلو ځایونو کې یوازې ملګري ویناوې کوي. که موږ یو دا فرهنګ پلی کړو چې ملګري لیکنې په وکړي، کاش نن ډېرو ملګرو نقد نو لیکنه هړرخیزې لیکنې نقد په وکړي تر څو چې دی موږ لا نور وپېژنو او دې سره به نور موږ ډېره پنځونه کړې وي. خو بیا دا له نیکه مرګه ښه خبره ده چې یو څوک خو موږ یادوو پس له مرګه. او زه خپلې خبرې ډېرې نه اوږدوم، خپل ملګري شته په هره برخه کې به خبرې کوي او کله چې غونډه ختمیږي بیا به انشاءالله پاس په هغه کې چمن کې بنډاره کوو. خدای مو راوله هر کله راشي. یا بنجاری شیا ملنګ د پښتنو د کوڅو، یا بنجاری شیا ملنګ د پښتنو د کوڅو، سایل دا اعزاز حاصل کړه شاه جهان بشي. له ایمان صاحب نه ډېره مننه. تاج وحدتیار صاحب راځي د احمدي صاحب د تخلیق او د هغه د ژوند په هکله مختصره وینا کوي او وروسته نور ویناوال ملګري رابولو. وحدتیار صاحب. احمدي صاحب واقعي چې لوی لیکوال، خو ملي لیکوال دی او د ده په اثارو کې البته په وروستیو اثارو کې داسې ښکاري چې د نړیوالو اثارو یا نړیوالتوب ته هم هڅې کړي چې یعنې پښتو کې د نړیوال اثار وپنځوي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر محب زغم یو ناول جنت په دوزخ کې دا مې ولوسته او په دې مې بیا لیکلو کړه، هغه مې ډاکټر صاحب ته خپله ولېږه. نو ما دا بیا وپتیله چې البته په افغانستان کې له دې نه مخکې ډاکټر اکبر کرګر او پروفیسور اعظم محمد راس دا هغه لیکوالان دي چې هڅه کړې ده په پښتو کې، البته داستاني اثار زه یادوم، مشاعري مطلب نه ده، هڅه کړې ده چې د سیمبولیزم د مکتب له لارې یا د نورو
هغه سبکونه رسي، هغه لوی لیکوالان لري، نړیوال لیکوالان لري. خپل اثار یا پښتو داستاني اثار دا نړیوال کې، نړیوال نه مې هدف دا ده چې د نړیوالو اثارو په کټګوري کې یا هغه په ډله کې راسي. ما بیا دغه هغسې وکاته، دا کتاب ما لوسته، ما د نړیوالو اثارو سرک پکې ولګاو او ما محب زغم ته ویلې چې دغه زه په نیک شګون نیسم او دې کې زه د نړیوالو اثارو سرک ینم. نو خبره په احمدي صاحب راځي. احمدي صاحب که لومړني ناولونه وګورئ، خونکار یا نور زرو، هغه د افغاني ټولنې په ستونزو باندې غږېږي. اوس څوک وایي چې افغان خو انسان دی او ولې څنګه بیا نړیوالو اثارو کې نه شمېرل کېږي، یا شاید یو څوک بیا داسې یو اعتراض وکړي خو هدف به شاید دغه چې جغرافیه یې وړه ده، یوازې قره باغ نه راغلی ده، ناول یې کې ډېر غځېدلی ده تر نورستانه پورې، خو دا داسې نه ده. په جغرافیه باندې د یو اثر نړیوال کېدل د ښه خبره نه ده. نړیوال ګوې ته وایي چې نړیوال ادب یا هغه اثر د څنګه نړیوال وایو، هغه د یو هېواد له پولې او دغه ملت دې نه وتې وي، هغه د ټول بشر غږ وي یا د ټول بشر د مشترکو پوښتنو ننګونکي اثار وي. او دغه اثارو کې موږ ډېر د لویو لیکوالانو اثار شمېرلی سو. کیمیاګر شاید د هر انسان یا هر فرد پوښتنه یا یو څه پکې، حتی ما خو زه وایم چې همدغه کیمیاګر د اقتصاد یو محصل لپاره یو بهترین کتاب دی د دنیا په هر ځای کې. د فلسفې د یو شاګرد لپاره بهترین کتاب ده، د ژبپوهنې محصل لپاره بهترین کتاب ده. یعنی زه هم دغه نوی ایډیا یو نوی شی سړي ته ورکولی شي. خو که د احمدي صاحب زرو ناول راخلو یا اخ وطنه، اوس اخ وطنه کې هغه زما او ستا مشکل ده، زما او ستا په مشکل باندې غږېږي یا د افغاني ټولنې مشکل یادوي. اوس نن سبا کې به سخت دی، اوس چاته که وایي چې خپل په دنیا کې به دا رایجه نه وي چې څوک د خپل مکتب وسوځوي یا بل یعنی دغه ستونزه یوازې افغاني راتللی شي یا د پښتنو مشکل یا د افغانانو مشکل راتللی شي. دغه اثر اوس هغه نړیوال اثارتوم نشي لرلی. کیمیاګر پردی یا د محکوم وروستۍ ورځ، لکه محکوم وروستۍ ورځ کې راځي چې غربت باندې غږېږي، په غربت غږېږي، نانبای نه دی، یو غل ځي ډوډۍ راخلي، مخکې له دې چې دی ډوډۍ راواخلي وایي مخکې له دې چې زه وخورم او زما له مرۍ نه کته شي، زه ابدي مرګ باندې محکوم شوم، ابدي بند باندې محکوم شوم. که نه داسې یو نړیواله موضوع ده، غربت یا ظلم یا مینه، دغسې موضوعات. او دغه د لویو اثارو عاطفه هغه ډېره انساني وي، هغه بیا له فردي عاطفې نه وځي. اوس به لکه حاجي صاحب چې راته ویل د دانتې وایي چې یوازې په د 9 کلنۍ کې څنګه وي نجلۍ په عشق باندې، صحیح ده، خو موضوع عشق ده او عشق بیا نړیواله موضوع کېدلی شي، یا د هغه فردي محور هم ماتولی شي، هغه د ملت کرښه هم ماتولی شي، یا پولو نه وځي، بیا د ټولو انسانانو مشترک هغه کېدلی شي. لکه دا محکوم وروستۍ ورځ کې په دغه منځنیو پیړیو کې اعدامونه بیخي زیاته په اروپا کې وایي، حتی دغه اثر 1.5 پیړۍ اعدامونه په اروپا کې دغه لړۍ ختمه کړله او دغسې یعنې دومره کار یې هم وکولی شي. نو لکه د احمدي صاحب په دا وروستیو اثارو کې ټال کې یا رنګه غوږونو کې دغلته بیا موضوع لږ سره پراخېږي. هدف دا ده چې د نورو انسانانو یا د ټولو انسانانو مشترک مشکل باندې وغږېږي، او کله چې ستونزه مشترکه شوه، د ټولو انسانانو ستونزه شوله، زما ستونزه هم وي، د افریقا د یوه وګړي ستونزه هم وي، یو څوک په د ځمکې په یو لرې نقطه کې اوسي، د هغه ستونزه هم وي، او د هر چا د زړه غږ وي، هغه پکې موجود وي، هغه کېدلی شي نړیوال اثر اوسي. لکه رنګه غوږونو کې دغسې یو څرک ستاسې د یو جګړې هغه راته کوي، کیسه راته کوي.
نو په ټوله کې د احمدي صاحب ما خو ناببره زه راغلم ناببره مې امادګي ونیول نو احمدي صاحب اثار ډېر عالي دي خو هغه د وروستیو اثارو کې نړیوالتوب هم نشته زه بیا هم وایم یوازې موږ هغه د پروفیسور راز صاحب یا اکبر کرګر دغه خلک چې هم په نړیوالو ژبو پوهېدل هم مطالعه یې کړې وله پکې او دغه خلکو کوشش کړی و چې هغه اثار نړیوال کړي خو زما په ګمان باندې ستونزه به دغه وله احمدي صاحب ته یا زموږ اروپي خو لیکوالانو ته اوسنیو د نثر چې موږ له خپلو مشکلاتو نه یو راوتي موږ ډېر لکه ولور شاید زما او ستا موضوع یا د یو ناواده کړي نجلۍ سره تیښته او په مرګ باندې محکومول دا شاید زما او ستا موضوع دا بیا د ټولو مشکل نشي کېدلی خو لوی موضوعات غربت فقر مینه یا بل دغسې موضوعات کېدلی شي او د ټولو انسانانو مشترک هغه اوسي یا په لویو پوښتنو ته ځواب ویونکي وي ډېره مننه اوس بلنه ورکوم عزیزي صاحب ته چې راشي او خپله وینا را سره شریکه کړي عزیزي صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو استادانو مشرانو د ملګرو په اجازه زه غواړم د احمدي صاحب په کرکټرایزیشن وغږېږم او لنډ وغږېږم ځکه مې دا موضوع محدوده انتخاب کړه چې په یوه برخه باندې تمرکز وسي نو به سړی احمدي صاحب په جزئیاتو کې وپېژني او هغه بیا یو کلي ترکیب سړي ته ورکولی شي یوه خبره دا ده چې د احمدي صاحب په باره کې چې کله خبرې کېږي عموما د ده د سوژو له مخې کېږي او ستاینه هم داسې چې هغه د داستان د اناټومي له اړخه ډېرې تبصرې ورباندې نه لرو او موږ تر دې اغېز لاندې راځو چې احمدي صاحب مثلا اجتماعي مشکلات نقد کړي دي د ښځو د حقوقو دفاع یې کړې ده یا یې د افغاني ټولنې له نورو مشکلاتو پرده پورته کړې ده دا خو هغه څه دي چې د سوژې د انتخاب په لحاظ د ستاینې وړ خبرې دي خو که موږ دې ته راځو چې د احمدي صاحب هغه د داستان اناټومي ورته وایي د داستان په لحاظ د داستان د ادبي قوت په لحاظ د کوم مهارتونه لرل کومې ځانګړتیاوې لرلې چې موږ یې د ده په یاد غونډه کې د ده د خاطرو ترڅنګ خپلو ځانو ته را په یاد کو مبتدي لیکوالو ته وریاده کړو چې که دی د داستان د لیکنې تکل کوي یا ناول لیکي نو د احمدي صاحب د اثارو له هغه ادبي قوتونو او ادبي مهارتونو څنګه استفاده وکړي د احمدي صاحب قوت یوازې د سوژو په انتخاب کې نه و زه د وحدتیار صاحب د خبرو په تسلسل هم غواړم د یو دوې درې لنډې خبرې وکړم مخکې په ناسته ما او وحدتیار صاحب خبرې سره وکړې موږ د نړیوالو ادبیاتو یا د نړیوالو معیارونو په حصه کې کله کله په یو اجتماعي حقارت اخته یو او داسې احساس له پښتنو سره خصوصا له افغانانو سره خو له پښتنو سره خصوصا ډېر ملګری د خپل ډېر لوی لیکوال ډېره لویه شاعري هغه د خپلو بدو سیاسي حالاتو له وجې تر نورو ټیټه ګڼي او دغه نړیوالتوب داسې دا فعلا انحصار ده له څو ژورنالونو سره له څو ملتونو سره او هغه څوک چې په سیاسي لحاظ صلابت لري هغه کولی شوی په نړۍ کې یو څوک څه ډول غواړي مشهور کړي او څه ډول غواړي مشهور یې نه کړي په دې باره کې پخوا هم بحثونه شوي دي د علامه اقبال په هکله شهرت ننګیال صاحب وایي چې د ده له ټاګور سره عقده پیدا شوه چې ټاګور ته د نوبل جایزه د پاکستانیانو خبره میلاو شوه او ده ته نه شوه او دغه د غرب عقده چې د علامه اقبال لاهوري سره پیدا شوه هغه په همدې وجه وه چې ده ځان حقدار بالو او هغه جایزه ټاګور ته ورکړل شوه د نوبل جایزه چې کوم تصمیم نیسي فرض یې کړه تولستوی ته د نوبل جایزه ور نه کړل شوه مګر ملال یوسفزۍ ته ورکړل شوه
نو که اوس موږ د نوبل جایزې په معیار یو څوک نړیوال بولو نو بیا خو تولستوی هېڅوک هم نه ده او ملاله یوسفزۍ صحیح ده چې هغه کټګورۍ به لږ فرق کوي خو د نوبل جایزه چې هغه کوم معیار ده یا هغه د کوم ژورنال په لاس کې ده د دې تشهیر نو زه وایم د موږ په هغه د اجتماعي حقارت په احساس موږ باید ډېر زیات قضاوت ونه کوو د موږ تاسې میوې هم د نورو خلکو په لیبل خرڅېږي انار د موږ بسته‌بندي بل څوک کې موږ رښتیا هم دغه د خپلې بسته‌بندۍ مشکل لرو په ادبیاتو کې هم لرو عیناً خبره ده موږ تر اوسه پورې د خپل فولکلور قوت د موږ د خپل فولکلور د اسطورو قوت موږ خو نه په خپله وپېژانده او نه مو نورو خلکو ته دا ور احساس کړه خلکو څه کړي خلکو دا کړي چې کله د دوی په ټولنه کې ځینې ژانرونه یعنی موږ دغه خپلې سندرې د خپل سروکي د جاپاني هایکو مقام ته ونه رسول دا داسې نه ده چې د موږ سروکي د جاپان تر هایکو کمزوري دي موږ د پروسس او د بسته‌بندۍ مشکل لرو موږ فکري مکتبونه نه سوی معرفي کولی موږ د نورو فکري مکتبونه را اخلو او بیا د هغو په حصه کې چې کوم معیارونه هغوی ټاکلي دي کله کله خپل داسې شی لکه لنډۍ خپل داسې څه لکه د موږ فولکلوریک حکایتونه موږ ته کمزوري ښکاري د یونان ډېرې اسطورې موږ ځکه قوي بولو یا قوي راته ښکارېږي چې د موږ نه دي نو زه په یوه حصه کې دا خبره کومه چې د احمدي صاحب اثار بالکل ځینې داسې دي چې یوازې تر پښتنو یوازې تر پښتنو محدود دي په افغانستان کې لا دغسې کېدای شي چې سړی ووایي چې دا یوازې د پښتنو مشکل دی مګر په یوه لحاظ بیا دا خبره هم کولی شو چې ځینې ناولونه یې لکه وحدتیار صاحب چې اشاره ورته وکړه د نړیوالتوب څرکونه لري یو مثال یې دغه د اخ وطنه ناول کې یو وروستی پیغام دی وروستی پیغام یې دا ده وایي انسانیت ډېر تکلیف نه غواړي مازې خواري غواړي دغسې یو پیغام لري دغسې د پیغام په لحاظ باندې که موږ د خبرې راوباسو بیا د هغه ځینو نړیوالو متفقون علیه ارزښتونو لکه د مینې د عشق د مرګ د انسانیت د اخلاقیاتو په دې برخه کې د ده ځینې داسې پیغامونه شته چې هېڅوک نشي کولی چې هغه یوازې تر پښتنو پورې محدود وګوري نو په دې لحاظ باندې موږ داسې لاسوندونه یا مستندې خبرې لرو چې د ناولونو یې رایسته شو چې د پیغام په لحاظ بالکل دا نړیواله کېدای شي اوس دلته د پاولو کویلو د ناول د کیمیاګر یادونه وسوه د کیمیاګر ټوله نظریه د رانډا بایرن د راز د کتاب غوندې ده د پاولو کویلو کوشش دا ده چې دا وښیي چې تاسې چې په کوم شي پسې لټه کوئ دا شاید تاسې ته ډېر در نږدې ما خو همدغسې درک کړی ده ځکه هغه یو سړی چې رمه پرېږدي او ځي د غره شاته یو چا ورته ویلي دي چې هلته یوه موهومه خزانه ده ته به هغه وکاږې او شتمن به سې بیا دی روانېږي رمه پرېږدي او هلته یې غلم پسې شکوي بالاخره بیا بېرته دلته راځي خو تاسې ټولو شاید یا ډېرو هغه ناول تر سترګو تېر شوی عمومي نظریه دا ده چې تاسې چې څه لټوئ له تاسې سره دي اوس تاسو څه فکر کوئ د پاولو کویلو دغه خبره په نړۍ کې دومره زیاته تبلیغ شوه مګر د درویش دراني او د صاحب شاه صابر چا نوم هم وانخیست زه څه خبر وم چې له ما سره یې ما خو دنیا په بله واړوله د خیبر افریدي د درویش دراني صاحب یو شعر دا وایي د ننه نشول خپل زړه ته ستا د دید لپاره دا سادهګان ستا تر کوڅې واړه راورسېدل یو بل بیت دا وایي ته چې به د هرې ورکې لټې ته راووتې تلې به بیا په ځان کې وختې نو موږ یو سوال د خپلو ادبیاتو د څېړنې په حصه کې هم باید دا وکړو چې د موږ د کمزورو سیاستونو له وجې خو به د موږ قوي ادبیات نه وي قرباني شوي دا یو سوال باید وکړو نو زه نور د احمدي صاحب ډېرو پیغامونو ته نه ځم زه کرکټرایزیشن ته راځم تر ټولو مهمه د یو لیکوال لپاره یا په ادبیاتو کې خصوصا په داستاني ادبیاتو کې د لوستونکي او د قوي لوستونکي توقع دا ده چې د داستان په پیښو کې ښکیل شي دی نور د کتاب د لوستونکي په توګه نه وي ناست دی که بالفرض د
اګاتا کریسټي او بیا هیڅوک نه و ناول ولې. دا ما خپله تجربه ده. زه په اتاق کې تناو وم، لوست مې اخیر څه په دې باندې د باد غږ سوم وبه ډارېدم، چې د خپل کتاب ورقه به مې اړولم ډارېدم. زه هغه ناول ورسره وړی وم، زه هم د هغې جزیرې په میلمنو کې راتلم، خو 11 نفر به زه وم. د احمدي صاحب د ناولونو یو تر ټولو قوي نقطه، تر ټولو به نه وایو لکه ډېرې نورې به هم وي، یو دا ده چې د تا تړون له خپل کرکټر سره ډېر زیات پیدا کوي. دلته مخکې په هغه سکرپټ کې ما پر اوسه کالم همدغه خبره لیکلې وه چې موږ ټول داسې فکر کوو چې اوس موږ جوجو پیژنو، د تواب کاکا پیژنو. د تواب کاکا په جوجو کې هغه کرکټر ده چې کله سهار کور ته راسي له جوماته، بیا د ځوانانو ته غوسه وي چې تاسې ولې لمانځه ته نه راکښېنئ، او دی بیا له بده مرغه هلته په کلي کې یوې کونډې ته ورځي او د هغې له مجبوریته په پیسو استفاده کوي. دلته په پیغام ته بیا هم نه ځو، دې ته به ولاړ شو چې احمدي صاحب د کرکټرایزیشن په وخت کې د کرکټر په باره کې قضاوت نه کاوه، کرکټر یې لوباوه او تمثیلاوه، او هغه دا ښووه چې دا کرکټر د ټولنې د کوم کرکټر ممثل یا نماینده ده. په ادبي لحاظ باندې احمدي صاحب دا کار کاوه یا دا چل کاوه، ښه ده چې داسې ووایو چې دا چل یې کاوه چې د کرکټر هغه اعمال بې له قضاوته وړاندې کړي. د کرکټر رواني اړخ په همدغه ډول باندې ترسیمېدای شي. که اوس ته ووایې چې د تواب کاکا یو منافق انسان، دا قضاوت ده، مګر که ته د تواب کاکا د دوو داسې پیښو ممثل کې چې هغه په خپل ذات کې متناقض وي، ته په خپله پوهېږې چې دا سړی صادق سړی نه ده. یو د کرکټر دغه رواني اړخ ته احمدي صاحب ډېر پام کړی. مثلا په اخ وطنه کې یو ځای پشي هغه خرې ته وایي که هغه نورو ملګرو ته وایي، هغه کې دغه حیواني کرکټرونه دي، تاسې به لوستي وایي د رحمدل بریتونه اسانه نه ځړېږي. اوس دلته د کرکټر هغه رواني حالت په کنایي تصویر کې شوی. بریتونه د انسان هغه وخت ځړېږي چې خوله یې په غم کې داسې ځوړه نیولي، او بریتونه په خوله پاس دي چې خوله وځړېږي، بریتونه هم ځړېږي. او بیا وایي چې د رحمدل بریتونه اسانه نه ځړېږي. له دې یوې لنډې جملې موږ د دې کرکټر رواني حالت تمځو او دغه ظاهري فزیک هم راښکارېږي. احمدي صاحب بل کوشش دا کړی ده چې کله دوه کرکټرونه سره غږېږي، په دغه وخت کې هم د کرکټر د تصویر استفاده د له مکالمو کړې ده. مثلا دوه نفر سره غږېږي، دغه مخکې خبره چې ما وکړه دا نه پوهېږم په اخ وطنه کې د پشۍ مکالمه ده که د بل شي مکالمه ده، هغه اصلا غږېږي له د خپل بل ملګري سره، له پسه سره غږېږي، که له څه شي سره غږېږي، ورته که له وزې سره غږېږي. د دوی د خپل منځ مکالمه هم د دغه کیسې د حرکت په دغه دوران کې برخه اخلي او په دې کې کرکټر معرفي کوي. مثلا سخت زړی سړی اسانه خفه کېږي نه، ځکه اسانه نه خفه کېږي چې د خپل بد ټول کړي وي، هغه بکپ او سله ورسره پاته وي. که بل څوک یو څه ورته ووایي دی ډېره زیاته سینه لري. نو دغه د کرکټر رواني حالت د موږ ځینې لیکوال ممکن خالی په دې فکر کې چې د کرکټر تصویر کرکټرایزیشن قوت په دې کې داسې خالی دغه څېره یې لوستونکي ته وروښیه چې مثلا زیړه پګړۍ یې په سر وه او دغسې سترګې یې وې، ګګر بریتونه یې په دې بسنه وکړو. احمدي صاحب د کرکټر د رواني تصویر کشۍ کوشش هم کړی او د ما په نظر تر ډېره حده پکې بریالی. یو بل ناول هغه یوه خبره درته وکم کې شیر محمد یو کلیوال سړی دی، مګر هېڅکله صفت نه پیدا کوي په ناول کې، مګر پوهېږي چې دی ولې ښه سړی دی. په دغه ډول باندې د تا په لاشعور کې احمدي صاحب د کرکټر د تمثیل له لارې هغه نفوذ کوي چې موږ یې د قوي اثارو کله کله هدف بولو او ځینې خلک چې هنر د هنر لپاره بولي، هغه وایي دا یې ضمني تاثیر. هلته دی یوه نجلۍ رسوي هرات ته
بیا یې په لارې یو ځای شپه کېږي. بیا جالبه دا ده چې نجلۍ هلته د نجلۍ ته وایي چې هلته ته په کټ پرېوځه او بیا دلته دې اړخ ته نه ځي چې دی کرکټر دی دغه زاویه د نارینه دا پیښه د نارینه له زاویې تشریح کړي، زاویه بدلوي، دې د نجلۍ له لیدلوري کیسه مخته وړي. نجلۍ پرېوځي په چورت کې داسې دا څه کیسه وسوه او پردی سړی د ما بیایي. په دغه وخت کې دا د شیر محمد خرا واوري. د شیر محمد خرا دلته موږ ته ډېر څه وایي. دغه د کرکټر رواني حالت نو د احمدي صاحب په کرکټرایزیشن کې ډېرې نورې خبرې هم شته. یوه بله خبره دا ده دلته په هغه سکرپټ کې هم راغله، تاسې به ورته متوجه سوي یاست. د موږ په شاعري کې، د موږ په هنري اثارو کې، د موږ په ادبي ټوټو کې معشوقو ته ډېر فوقالعاده او د انسان تر حد لوړ په مبالغوي انداز باندې نسبتونه سوي دي. معشوقې داسې دي چې له ډېرې ښکلا، له ډېره ضده، له ډېره کبره بیخي تصور کېږي نه. احمدي صاحب دلته ریالیسټک ده، ریالیزم ته تللی ده. هغه ما ته به ډېره جالبه وه، ما دا د معشوقې په اړه بیخي ما ته په داستاني یا په شاعرانه اثارو کې نوې خبره ده. زه دا دغه مثال در کوم دی زرو. وبخښئ، کامران د یو نجار زوی دی، د زرو په کور کې هغه د نجارۍ کوم کارونه یې پلار کوي. نو زرو څوکه څوکه د هلک ته زړه ورځي او بیا د ده د حالت شپه کېږي. د ما داسې ډېر دقیق نه ده په یاد، خو دغه یو د دې معشوقې د کرکټر د ریالیسټک کولو مثال در کوم. نو بیا زرو خپل کوچني ورور ته یو ښه توس ورکوي، وایي دا وروړه. دلته اوس ګوره د هغه د معشوقې رواني حالت سړی پوهېږي چې ولې په خپل کور کې د توسانو یا د کمپلو انتخاب کوي، سړی پوهېږي که نه. بیا هغه راځي یو بل شی را اخلي، هغه ډېر خوندور نه ده، ورته وایي چې دا خو جان هغه که ګل هغه له دوبۍ راوړی ده، دغه ولې ورکوي؟ دا ورته وایي ورڅه خیرنه که چنجنه ورې وړه. اوس دغه د معشوقې د ریالیسټک تصویر یو جالب مثال ده چې که ته د معشوقې کرکټر ترسیموي، ریالیسټک یې ترسیموي، نو بیا څنګه کوي؟ اوس موږ د معشوقې په مبالغوي انداز کې ډېر مثالونه لرو. د خوشحال بابا هغه بیت شعر یې ډېر ښه مثال ده چې د معشوقې او د عاشق تر مابین مکالمې دي. وایي ما وې که عمرم زه دا ستا په کوی کې ستا رضا ده، دې وې چې کاشکې خلاص له درد سره سپی زما کړې. معشوقې ته وایي چې که زه د تا د کور شاوخوا مړ شمه تا رضا ده، هغه ورته وایي چې کاشکې دغسې وخت راسي چې د ما سپی تا ته د غپلو له سردرده خلاص. دا د معشوقې افاقي تصویر ده. موږ دا نه وایو چې دا د راټیټ سي، خو احمدي صاحب چې ریالیست لیکوال د معشوقې هم د دې خاورې نجلۍ ده. او په دغسې وخت کې ما په نظر کېدای شي چې د ده دغه پیغامونه لا عامو خلکو ته ورسېږي چې هغه دغه د زړه ګډون ورسره احساس. په کرکټرایزیشن کې بل جالبیت یې ما لپاره دا ده چې ټوله ښکلا دی نه انځوروي، دی د ښکلا ځینې پوینټونه درته انځوروي. که ته چېرته زیات صراحت ورکړي په یو شي کې نو هغه ښکلا له منځه ځي. استاد غضنفر په یوه مقاله کې 2 مثاله راوړي. یو ځای وایي چې که چېرته شنه دښته وي او سپوږمۍ وي او تاسې د دښتې ته ګورئ، د سپوږمۍ په تته رڼا کې مکمله نه در ښکارېږي، نو دا به ډېره جذابه وي. او که په سره غرمه کې وي دښتې تاسې ګورئ، سړی پوهېږي چې هغه د سپوږمۍ ښکلا او د دښتې ټول نه ښکارېدل له ښکلا سره مرسته کولی شي. ځکه د انسان د ښکلا په باره کې د ښکلا د تصور یا د احساسولو په باره کې موږ 2 لارې لرو. یو هغه انتزاعي لاره ده چې په خپله ښکلا تصور کړو، یو هغه ښکلا ده چې یو شی موږ عیني وینو. زه په خپله شخصا دا یو تجربه لرم، دغه د صحابه کرامو او د پیغمبرانو اړوند چې کوم فلمونه جوړېږي، زه په دې منطق نه ګورم چې د ما مثلا د یوسف علیه السلام هغه انتزاعي تصویر له ما سره رسېده.
هغه تر دې ډېر ښایسته ده چې په دې فلم کې څوک لوبولی ده. نو زه په دغه ډول عیني تصویر باندې خپل هغه انتزاعي تصویر نسم خرابول. احمدي صاحب په کرکټرایزیشن کې له دې چله ډېره استفاده کړې ده چې څنګه ټول کرکټر مکمل تشریح نه کړي. مثلا زرو موږ ته نوره ډېره نه راښیي چې د دې پزه څنګه ده، رنګ یې څنګه ده. موږ خو چې په هغه کې مبالغه کوو بیا په هغه صراحت را چې مبهمه سي. کله کله ډېر صراحت هم ابهام راولي بې خوند. د دې رڼا په باره کې مثلا یوه خبره ډېره زیاته کوي که نه وای تر غټو خړو سترګو یې تور باڼه راتاو. دلته دغه د کرکټر د ځانګړتیا بیان چې دی کوي دا یې هم د کیسې له حرکت سره مرسته کوي. ولې یو وخت بل وخت داسې راځي یوه کوچنۍ نجلۍ راځي او جمال یې ویني هغسې تر خړو غټو سترګو تور باڼه راتاو وي او دغه خبره چې ده بیا بیا تکرار کړې ده هغه د کرکټر یوه ځانګړتیا یې هغه ته کوم نسبت کړی ده چې بیا بیا یې ویلې ده. دا د دغه وخت په کیسه کې د کیسې په حرکت کې په کار راځي چې دا وښیي چې دغه نجلۍ اوس د هغې رڼا لور ده. او د چیخوف یوه ډېره مشهوره تیوري د داستان په اړه دا داسې دی وایي که چېرته د داستان په اولو کې یو توپک کاره سو او تر پایه ونه ډزېدو دا بې ځایه راغلی. نو دغه تصویر هم چې د کرکټر یوه ځانګړتیا ده او ډېر زیات صراحت نشته پکې هم د کیسې له حرکت سره مرسته کړې. هم دا نوره رڼا نوره زرو یا هغه نور کرکټرونه یې موږ پخپله تصور کولی شو. نو احمدي صاحب یو دا کار کړی ده چې د کرکټر په تصویرولو کې له ډېره صراحته کار نه ده اخیستی، له ابهامه یې اخیستی ده او دغه ابهام د موږ هغه انتزاعي تصور کولو ته ډېره زیاته زمینه برابره کړې. نو خبرې به مې اوږدې سي. د احمدي صاحب په باره کې یو څو نیوکې لاسمه پیدا کړي دي مال چې بیا داسې ونه سي چې موږ دا غونډې داسې کوو لکه ټول چې ستاینه وي که نه. او بل یو څوک موږ د چا په ذهن کې تر واقعیت باید د لوړ ونه خیزه و احمدي صاحب معشوقې را ټیټولې له موږ باید احمدي صاحب تر نیوکو لوړ نه سي. یو ځینې اشتباهات په ځینو ناولونو کې د احمدي صاحب. احمدي صاحب یو ځای په دغه کې وایي په بغدادي پیر کې وایي پاچا دغه امان الله خان ولیدو چې پښتانه ډېر میلمه پال دي خو مسکینان دي. نو داسې یو شی راوړه لکه چای راوړ له چینه او بس بیا به نو چای رواج. ښه دا خبره خو موږ ومنله مګر تر دې مخکې ناول احمدي صاحب نیکه لیکلی و خو بیا په نیکه کې هم چای پخ کړی دی و. د میرویس نیکه په وخت کې خو که چای و بیا نو امان الله خان نه ده راوړی او خو دا اوس یو سوال دی. یا مثلا د احمدي صاحب خپله خبره ده د ماته ویل وای ما که زرو ناول له سره لیکلی ما به د زرو کاکا نه و مړ کړی. هلته چې هغه کامران راځي بیرته نو بس ده ته خې زرو ور مړه کړې ده او دی هلته توتي ته بحث کوي زیاتې بل هېڅ انتخاب نه لري. راځي دلته لار ورته نیسي د زرو په کاکا توپک نیسي هغه ورته د خدای په اړه د څه کیسه ده څه شی دي څوک دي. دی وایي چې ما داسې ورته وکتل دا وروځې او سترګې داسې لږ زرو ته ورته وې بس ډز ومې ویست. احمدي صاحب ویل چې که چېرته دا ما له سره لیکلی د مینې هغه افاقي پیغام بیا دا و چې بیا ما ونه ویست ځکه چې سترګې یې زرو ته لیک شوې پرېمې خو. نو ځینې داسې نور شیان دي چې باید موږ ځوانان یې را پیدا کړو. کرکټر کې هم ممکن ځینې اشتباهات وي په مکالمو کې هم وي. دا اوس چې مثلا وحدتیار صاحب کوم تشویش لري که دا جدي وي دا پیدا کړو. نور لیکوالو ته ووایو احمدي صاحب خو د خدای پاک وبخي هغې دنیا ته تللی ده موږ او اثار یې سره پرېښي یو خلاص لاس یې سره پرېښي یو. د دغسې یادغونډو یا د نمانځغونډو هدف هم دا وي چې موږ د آینده زندګۍ د آینده ادبیاتو په بهتري کې څونه د دوی له تجربو استفاده کولی شو. نو زموږ هدف دا ده فقط داسې نه ده چې خلک شخصیت پرستۍ ته راټول شي. کنې احمدي صاحب د دې شیانو طرفدار هم نه و 3.5-4 کاله ما یو ځای کار ورسره کړی هېڅ وخت مې په دې کې داسې د تفوق اشتیا نه ده لیدلې چې کشکې زه په خلکو ګران وای. په ځان بیا لا ټوکې هم کولې. ما ته یوه ورځ ویل یوې غونډې ته تللي وو قانون نقیبه ډېر مشهور یم خندلې ما ویل احمدي صاحب بیخي ډېر مشهور یې او دا کیسه یې زار وخت کوم. ډېر منځوي سړی و ډېر ښه سړی و خو دا هغه شی دی چې په ادبیاتو کې نه په کار کېږي. په ادبیاتو کې اوس دا خبرې په کار دي چې کرکټرایزیشن یې څنګه و فرض که تصویر کشي څنګه و
استاد ناست ډېرې زیاتې خبرې مې وکړې. حیران صاحب، انجینر صاحب، ډېره زیاته مننه. خدای مو آباد لره. پوره مدان ډېرې خوندورې خبرې مو کړې. د معشوقو ذکر مو وکړه. د رحمان بابا شعر دی چې که څوک راکاندي دنیا او عقبا واړه یو ویښته به یې په اینو آن ور نه کړم. هغې ته اکمل لیوني لیکلي چې معشوقې له عاشقانو نه پیسې خوري، زه به خپل جیب لره دا تاوان ور نه کړم. د احمدي صاحب دوی ورور انجینر صاحب بشیر احمد احمدي، دوی ته بلنه ورکوم چې راشي خپلې خبرې له موږ سره شریکې کړي. احمدي صاحب. لوی او بخښونکي خدای په نامه، بس له تاسو کې ډېره مننه او ډېر در خوشحاله یم چې نصیر احمد هم یاد کړو. ما قسم دا غونډې ته داسې آمادګي نه وه نیولې، خو یو شی د موږ د کورنۍ افتخار دا ده چې موږ د پښتو هغه پور پرې کړی ده، یعنې پښتو ته موږ پوروړي نه یو او تاسې پوروړي یاست تر اوسه لا. او دغه پرځ چې موږ زه د ادبیاتو په حصه کې وغږېدم چې ادبیات په جامعه کې څه هغه لري رول لري، لا پرځ ښه دي وبه دې باندې تاسې بهتره پوهېږئ، په هر شي باندې پوه یاستئ. خو دا به ضرور نه وي او زه داسې ادبي هغه سړی هم نه یم پرځ چې زه تاسو ته نصیحت پرې هغه باندې وکړم. وایي تاسې کور آباد چې د پښتو ادب ته خدمت کوئ او آینده نسل ته خدمت کوئ. بس او متاسفه په دې یم چې د نصیر احمد نه مرګه بعد پښتو ادبیات هم ویده شول داسې. دا به هغه واقعیت دی که نه چې دی مړ شو، بیا داسې کتابونه هم دومره خلکو ونه لیکل، یو څه داسې هغه شو هغه شو کمرنګه شو که نه. نو تاسې بېرته راویښ کړئ، دا د موږ ژبه ده. آینده کې کېدای شي 100 کاله بعد 80 کاله بعد زموږ دا مشکلات هغسې کم سي، یعنې موږ بېرته دغه ادبیاتو ته محتاج یو، هنر ته به محتاج یو. یو ملک بې هغه ادبیاتو بې هنره دا ملک مخکې نه ځي، خصوصا بیا ژبې بیخي مخکې نه ځي. دا اوس که تاسې ګورئ پرځ انګلیسي ژبه دا وړې ژبې خوري، دا غټې ژبې، دا غټ فرهنګونه، دا غټ سیاستونه، دا واړه خلک، دا وړې جامې، دا فرضاً دا فرهنګي فرضاً څوک کار نه ورته کوي، هغه حذفوي لبی نه وي. نو تاسو به دغه کوښښ چې مقاومت وکړئ، د نور دنیا سره رقابت وکړئ او کور آباد چې د کتابونه چاپ کړو، د قبله جان کور آباد چې داسې غونډې جوړوي. بس د ټولو مننه، خیر اوسئ. له ښاغلي انجینر صاحب نه مننه. استاد اجمل ښکلي ته بلنه ورکوو چې خپله وینا موږ سره شریکه کړي. احمدي صاحب په باره کې ولا د وحدتیار صاحب او خدای پاکه عزیز صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې که نه. زه فکر کوم چې احمدي صاحب زمونږ د زمانې سړی دی او زمونږ د زمانې مشکلات یې انځور کړي دي. دا د یو لوی لیکوال خاصیت دی چې د خپل وخت او خپل زمانه او خپل مشکلات درک کې وړاندې کړي. البته دا عموما د ریالیستیکو ناولونو او داستانونو یو خصوصیت هم دی. موږ همیشه د احمدي صاحب سندرې وایو، همیشه یې ستایو. یو علت دا دی چې زمونږ د زمانې سړی دی او دا چې کله د راروان وخت نسل ته پاتې شو نو هغوی بیا فکر کوم چې تر موږ ډېر ښه قضاوت د احمدي صاحب په باره کې کولی شي او په دې خاطر چې زمونږ مشکلات او ستونزې انځور کړي دي، هغه مشکلات او ستونزې چې حتی کله کله موږ په مستقیمه بڼه د هغې په باره کې خبرې نشو کولی، خو احمدي صاحب انځور کړي دي. په یو شکل زمونږ د زړه اواز یې اوچت کړی دی. په دې خاطر موږ همیشه د احمدي صاحب په باره کې مثبتې خبرې اورو، مثبتې خبرې کوو او یو علت یې همدغه دی. خو که بل نسل ته پاتې شو او لږ غوندې حالات بدل شو دغه شو نو بیا احمدي صاحب کیدای شي له ډېرو دغه سره مخ شي، له نیوکو سره مخ شي، له انتقادونو سره مخ شي او دغه انتقادونه یوازې دې دپاره نه دي، د لوستونکي د رهنمایۍ دپاره دي چې څه ډول احمدي صاحب ولولي. زه به انتقاد ورته نه وایم، وایم نقد یا کره کتنه چې څنګه احمدي صاحب ولولي او څنګه هغه تېروتنې به هم نه وایم، هغه کمزورۍ چې د احمدي صاحب په ناولونو کې موجودې دي او په کیسو کې موجودې دي، نور ناول لیکوال او کیسه لیکوال د هغې نه ځان وساتي او کم کمالونه موجود دي هغې نه استفاده وکړي. نو زه فکر کوم چې یو علت زموږ او ستاسې دغه
ما دلته ډاکومنټري دغه لوسته ده، په دې کې هم ډېرې مثبتې خبرې د احمدي صاحب په باره کې شوې وي. نو زه یو دغه په باره کې یو نظر لرم چې که موږ غواړو چې د یو چا په باره کې خبرې وکړو د هغه د آثارو په باره کې، باید دغه لیکوالو دا پنځګر چې دی لږ حاشیې ته کړو که نه، لږ یې کېږدو یو طرف ته، او بیا د هغه د علم د زاویې نه د هغه په باره کې خبرې وکړو. او په دې خاطر باندې که دغې زاویې نه موږ وغږېږو نو بیا موږ ډېرې عیبونه راایستلی شو که نه. مثلا تاسو ډېرې خبرې د کرکټرایزیشن په باره کې، د موضوع د انتخاب په باره کې، ما یو وخت په احمدي صاحب باندې نقد دا و، ما ویل د په ناولونو کې عموما چې کرکټرایزیشنل ناولونه دي زیاتره، په دې کې زیاتره ښځې ډېرې محکومې او اړمنې محتاجېږي. یو ښځه داسې نشته دی چې وایي چې زه خپل برخلیک بدلوم، که ضرور وګورئ تاسې، که رڼا وګورئ تاسې، مثلا همدغه شانتې ټولو دغه کې دا دی چې د ښځینه کرکټر سرنوشت او برخلیک چې دی هغه په نارینه پورې تړلی، چې کوم طرف ته زغلی، کوم طرف ته بیایي، هغه شانتې ورسره ځي. او دا تقریبا بالکل مختلف دی، بالکل یعنی بیخي مختلف دی. زه نه پوهېږم چې کېدای شي دې ته به محمدي صاحب ډېر زیرک سړی و، لوستلی یې په خپل ځان په باره کې نقدونه دا کیک شوي دي. د غڼې ځالې چې بیا لولو یو مختلفه ښځه ده، یا داسې مختلفه ښځه ده چې د رڼا نه هم مختلفه ده، د ذرو دغه نه هم د هغه ښځه ذرو د هغې نه هم مختلفه ده، بیخي ډېره مختلفه ده که نه. موږ او تاسې د موضوعاتو له پلوه مثلا د عنوانونو ته که وګورو، د ناولونو عنوانونو ته زیاتره کرکټرایزیشنل عنوانونه دي، مثلا جوجو دی مثلا، او یا دا دی چې د تمرکز چې و دا ډېر په پیغام و، څرنګه پښتانه خپلو مشکلاتو ته متوجي کړي چې عموما ریالیستیک ناول لیکوال یا دغه داستان لیکوال یې کوي، عموما د پیغامونو نه اخیستل شوي. یو خبره درته وکړم یا مثلا دغه شانتې نورو چې په دې خاطر چې هغه لوستونکي خپل پیغام ته متوجي کړي، نو دوی عموما کله کله دا پیغامونه ډېر بار کړي دي په دغه باندې، په کرکټرونو باندې که نه. دغه شانتې نورو زاویو نه موږ په دې باندې خبرې کولی شو. یو څه چې ته ولا زه متوجي شوم دغه چې و احمدي صاحب هغه عموما د نړیوال داستانونه او لیکوال ډېر ښه لوستي و، ژباړلي یم ژباړې هم کړې وې که نه. په دې خاطر موږ ته یو موقع پیدا کېږي او که په خپله د داستانونو سبک او مثلا هغه موضوع او پیغام او دا یې وګورو، نو موږ کولی شو چې د نړۍ دغه د مثلا د نړۍ د مهمو مکتبونو د زاویې نه د په هغه باندې ناولونو باندې بحث وکړو. یعنې دا ممکنه ده، کېدای شي ځینې زموږ داسې خپل موضوعات وي، یا داسې شاعري وي، یا داسې دغه وي داستانونه وي چې هغې دپاره موږ ته مشکل وي چې مثلا د رومانتیسیزم یا د ریالیزم یا د بل او بل د زاویې نه موږ په هغې باندې بحث وکړو. خو دغه احمدي صاحب داسې یو سړی دی چې موږ یو زاویه انتخابولی شو. تیر ځل ما البته زما یاد چې ما په دې باندې خبره کړې وه چې احمدي صاحب څنګه ولولو. زه فکر کوم چې زموږ سره د احمدي صاحب د لوستلو دپاره خو یو هغه که د نقد د زاویې نه ورته ګورو، عموما زموږ نقد چې دی د داستانونو په باره کې هغه فورمالیست نقد دی، او همدغه شان د احمدي صاحب په باره کې هم زموږ نقد چې دی هغه فورمالیست نقد دی. خو که د تخلیقي ادبیاتو د زاویې نه ورته ګورو نو احمدي صاحب چې دی یو ریالیست لیکوال دی، او په دې خاطر باندې که موږ غواړو چې په دغه باندې پوه شو په احمدي صاحب باندې، نو زما یو دغه دا دی چې لږ تر لږه باید د ریالیزم په تاریخ، د ریالیزم د مشهورو لیکوالو په داستانونو باندې ځان پوه کړو چې څه وخت رامنځته شوی، ولې رامنځته شوی. عموما که تا موږ او تاسې متوجي شو ریالیزم 4 ډوله باندې تر اوسه پورې دی که نه. لومړنی ریالیزم چې په 19مه پېړۍ کې رامنځته شوی هغه انتقادي ریالیزم دی، مثلا بالزاک او مثلا دغه شانتې نور خلک که نه، چې هغوی عموما دغه منځنی قشر رامنځته شو. منځني قشر هغه د رومانتیستو لیکوالو پر خلاف باندې چې د انسانانو کوم مشکلات وو هغې انځور کړی، عموما د ټیټې طبقې او د منځنۍ طبقې. په دې کې بیا ډېرې اغېزې، زه لنډن خبرې کول غواړم چې دوربین کشف و. د دوربین کشف د دې سره مرسته وکړله چې یو داستان لیکوال څرنګه چې دوربین شیان ډېر دقیق کړي، همدغه شانتې صحنې او د کرکټر حالت او مثلا پیښې په ډېر دقیق شکل باندې انځور کړي. د داروین نظریه وه چې څرنګه میټافیزیکي موضوعات لرې کړل، همدغه شانتې په ریالیستیکو ناولونو کې هم میټافیزیکي موضوعات لرې شول او دغه فزیکي یا ټولنیزو واقعیتونو ته لیکوال متوجه شول که نه. او یو ډېر البته نور پوزیټیویزم او دا اغېز هم یو ډېر مهم اغېز چې و هغه د هنرونو چې په ادبیاتو باندې وکړو. په 19مه پېړۍ کې یو مشهور دغه نقاشۍ یو دغه تېر شوی دی، یو انځورګر ګوستاف کوربه نومېږي، هغه ریالیست نقاش دی. دغه ریالیست نقاش که تاسو وګورئ دا که په دغه کې سرچ کوئ په انټرنیټ کې، په دې دغه سړی چې نقاشي وباسي مثلا بېلابېلې طبقې انځوروي، یو کارګر طبقه ده، یو دغه اشراف، یو مثلا یو سوالګره ښځه ده زړې جامې اغوستي، یو دریشي اغوستې ده، یو شخص دی د ورته لاس نیولی دی
دغه د ښځې او پیسې دې غواړي که نه. نو طبقاتي ژوند یې انځور کړی او دومره دقیق یې انځور کړی چې حتی هغه د کارګر د وچلي دغه تاسو شمېرلی شئ که نه، یعنې هغه دغه امپریشنزم پر خلاف باندې که موږ او تاسې یعنې د ریالیزم د زاویې نه د احمدي صاحب دغه مطالعه وکړو، رښتیا هم د هم مسایل همدغه شان ډېر دقیق انځور کړي دي، یعنې ډېر په دقیق شکل باندې. او په دې اساس باندې یو بل خصوصیت چې په انتقادي دغه کې انتقادي ریالیزم کې یو دغه دا دی چې ډېر تاکید او دغه چې دی هغه په دغه باندې دی څه ورته وایي په پیغام باندې دی، او ژوند ته د یو غم او د یو ستونزې په سترګه باندې کتل کېږي. عموما لوی دغه د ریالیزم لوی لیکوال چې دی هغه ژوند د یوې ستونزې په شکل باندې انځوروي. او د بالزاک په د کیسو کې تاسو وګورئ، مثلا د جیمز جویس په کیسو کې تاسو وګورئ، مثلا دغه شانتي نورو، حتی د سوسیالیستي ریالیزم د ماکسیم گورکي په ناولونو کې دغه شانتي نورو کې، او دغه شی عموما په احمدي کې هم شته دی. یعنی احمدي هم په زیاترو ناولونو کې ژوند ته د یوې ستونزې په سترګه باندې ګوري، او په دې اساس باندې لکه څنګه چې انتقادي ریالیزم کې د بالزاک او د هغه سره شامل لیکوالو څنګه کوشش کوي چې انسانان راوبولي چې دغه مشکلات حل کړي، عین شکل باندې احمدي صاحب هم کوشش کوي چې دغه مشکلاتو ته خلک راوبولي او دغه حل کړي. په دې اساس انتقادي ریالیزم کې د فرد په مقابل کې ټولنه مهمه وه. همدغه شان د احمدي صاحب په ناولونو کې هم د فرد په ځای فرد یو نقش لوبوي، کرکټر یو نقش لوبوي. نور مهم مسایل چې دي هغه ټولنه ده، په ټولنه کې دغه مسایل دي زموږ استاد په پښتني ټولنه کې. په دې اساس باندې هغه لوستونکی یو پښتون لوستونکی دې ته رابولي چې دغه خپل مشکلاتو ته متوجه شي. همدغه شانتي د فرد په مقابل کې ټولنه مثلا تعقل پرستی، مثلا دغه شانتي نور ټول ژوند د ستونزې په سترګه باندې کتل، دا ټول خصوصیتونه د احمدي صاحب په ناولونو کې شته دي. نو زما فکر دا دی که یوازې د فورمالیستي زاویې نه موږ او تاسې کولی شو چې د احمدي صاحب او دغه شانتي د نورو مشهورو لیکوالو پښتنو لیکوالو دپاره خپلې زاویې بدلې کړو. که خپلې زاویې بدلې نه کړو، زموږ او ستاسې خبرې به ډېرې تکراري او ډېرې مشابه وي سره. زه وایم یوازې په دې باندې تاکید نه یې پکار چې صرف یوه نظریه یوه زاویه باید په ټولو لیکوالو باندې تعمیل شي، باید نظریې بدلې شي. او که موږ او تاسې د ریالیزم د اصولو په اساس باندې د تاریخ په اوږدو کې د انتقادي ریالیزم نه د جادویي ریالیزم فکر نه کوم چې د احمدي صاحب په دغه کې شوي. سوسیالیستي ریالیزم خو یو ایډیالوژیک دغه دی چې تطبیقېږي. همدغه شان د رواني ریالیزم سرکونه نشته د احمدي صاحب په ناولونو کې. د انتقادي ریالیزم د زاویې نه موږ او تاسې د احمدي صاحب مطالعه کولی شو. انتقادي ریالیزم د ریالیزم په دې ټولو ډولونو کې هغه ډول دی چې ډېر زمانې په بر کې نیولی ده. حتی په 20مه پېړۍ کې مشهورو لیکوالو پاللی ده. د شوروي اتحاد دغه نه ماتې نه وروسته هم دغه انتقادي ریالیزم دغه برخه پاتې شوې ده. او په همدې اساس باندې احمدي صاحب هم سره د دې چې د بالزاک غوندې، د چیخوف غوندې، مثلا د نورو غوندې د ریالیستو لیکوالو غوندې دغه ناولونه لیکلي دي، خو په نوي شکل باندې ریالیزم پاللی دی. نو زه فکر کوم که د ریالیزم د زاویې نه موږ او تاسې په دې باندې غږېدلی شو، که د حتی د ښځمن دغه د زاویې نه ادبي زاویې نه پرې غږېدلی شو، مثلا د بېلابېلو حتی د نقد د زاویې نه پرې غږېدلی شو. نو زما دغه دا ده چې باید خپلې زاویې لږ تر لږه د نقد په باره کې بدلې کړو. احمدي صاحب ته د خدای جنتونه ورکړي او د بهیر دې ډېر کور ودان وي چې د احمدي صاحب په باره کې غونډه نیولې ده. ډېره مننه. له قدرمن استاد نه ډېره مننه. اوس هم د احمدي صاحب د کورنۍ یو بل ځوان غړی د هغوی وراره رفیع الله احمدي صاحب څو خاطرې او څو خبرې لري. رفیع الله احمدي. سلامونه، نیک هیله، احترامات ټولو راغلو میلمنو ته، درنو استادانو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زه به د احمدي صاحب یوازې یو څو خاطرې او د ده په ناولو کې د خرافي باورونو یو څو تصویرونو په اړه یو څو خبرې وکړم او بیا به نور ملګري راشي. د پښتني ټولنې ډاکټر مرتضی سرواشاد نصیر احمد احمدي له نن 3 کاله وړاندې د بدمرغې کرونا له لاسه یوه هفته د مصنوعي اکسیجن ژوندی وساته او وروسته یې د ژوند پور پرې کړ. د مرګ غږ یې نه داسې یوازې کور او کله یې د ویر په ټغر کېنول، بلکې پښتنو ته یې هم د خیال تخیل پښتو ژبې هم د خیال او تخیل یو آتشفشان له لاسه ورکړ او لا هم د هغه خیالي چینې تشه محسوسېږي. لکه د پسرلي صاحب دا بیت دلته ښه صدق کوي چې وایي یعقوب که په یوسف پسې شړوند عجیبه نه ده، کیسه کوه د هغه چې ولس پسې ړندېږي. احمدي صاحب یو ګوښه او خاموشه لیکوال په توګه تر ډېره د خپل کار او د لیکوالۍ لپاره چغې ونه کړې، نه یې احسان په چا بار کړ او
د دفتر په راتګ سره به یې تر نیمې شپې د خپلې کوټې ګروپ بل ساته او تر ډېره به یې خپله لیکوالي کوله. یعنې په هماغه ویشو شپو کې به یې کله د له پښتو ژبې څخه د تللې یا د هغه تللې او اصلي پښتو تصویر یا هغه انسانیت به یې کله د بوډا او لیوانو پلونو کې لټه او کله به یې ډکې سترګې رڼا ته خپل زړه تش کړ او د هغې په غټو سترګو کې به یې د معصومیت او مظلومیت اوج ترسیم کړ. ولاړی بېرته به یې نیکه ته پناه یوړه. میرویس به یې را ژوندی کړی. د هغه پوهه، تدبیر، ځیرکتیا او حوصله به یې راته بیان کړه. لا یې هم زړه ډک و. اسمان ته وخوت. جوجو یې راښکته کړ. په کلیو او کورونو یې وګرځاوه. تر لرې ړنګو مکتبونو یې ورووست. په دالان کې به یې د لامدو لرګو تورو دودونو ته یوه شېبه د هغې ښځې تر څنګ کېناوه چې سترګې به یې له اوښکو ډکې وې او له بهره به یې د خاوند سپکې سپورې اورېدې. د هغو نجونو د قبر سر ته یې ودراوه چې یا به یې د کورنۍ له لاسه په اوبو ځان لاهو کړی و او یا به یې د موږکانو دوا خوړلې وه. جوجو ستړی شو. په قهر یې وویل دلته ژوند څومره بې هدفه دی. بس وخوره، وڅښه، ویده شه، اولاد پیدا که، په کوڅه یې وسپاره. مه یې تربیې په کیسه کې کېږه او نه د تعلیم. روغتون کې و. اولو شپو کې یې وضعیت ښه و. لومړی وار چې یې لیدو ته ورغلم اکسیجن مې له خولې ایسته کړ. تر پوښتنې وروسته یې راته د غڼې ځالې په اړه راته وویل. ویل لوستلی دی د ده هغه روغتون کې چې هغه چاپ سو بازار ته راووت. ویل لوستلی دی د مال نه تر اوسه پورې خو لا دلته چې له دې چې ورسه بیا انشاءالله لولو. د هغه وخت هم وروسته دغه د ده تکیه کلام ویل ویل څه خبرې دي راته ویلی وایي څه کیسې دي څه خبرې دي مال څه شی نسته. د هغه وخت هم په هغه نازک حالت کې هم د ټولنې د خلکو د خپل هغه د خپلو خلکو خبرې غوښتي او راته ویل وایي څه خبرې دي. کاش هغه وخت ما د کاروان صاحب دا بیت ورته ویلی وای چې نور ټول خلک د تا د خبرو تږي دي او د تا د خبرو په تمه دي ته وږغېږه لکه له شبنم نه د منګیو ډکول دي په خبرو د مین کله مړېږي. خو شاید دغه وخت بیرته دا جواب راکړی وای چې دیان صاحب دا باید وایي چې چوپتیا شه نه ده په چوپتیا مې هم واره نه کېږي خو دې ابهام کې په حالاتو تبصره نه کېږي. د ملګرو او مجلسونو د بنډارونه یې نه قضا کول ډېر وخت به له هغو سره و ځکه له دفتر او له هغسې به ستړی ولاړی تر نیمې شپې به یې لیکل کول خو بیا به ملګرو ته ورته له هغو سره تفریح او شکر. یو وخت دی په مجلس کې ناست و دغه د یو هندي هنرمند لتا منګیشکر یوه سندره یې چالانه کړه نو له کونجه یې وبې راږغ کړل وایي احمدي صاحب دا دې څه ډمه راوسته یو بل سم اواز راول. ده ورته وخندل وایي ته د ما نږدې ملګری په هر مجلس کې سره ناست وي خو چې مړ شي یو کال بعد د ما یېرې خو دغه هنرمنده یا د تا په اصطلاح دا ډمه به د دې هنر په واسطه 100 کاله بعد هم ژوندی او د خلکو خولو کې به یې یادېږي به. نو 1998 کې یو ځای په مجلس کې ناست نور میلمانه مو یو دوه پاخه عمر څښتنانو دوی دغه سپین ږیري عموما دغه د پښتنو په غیرت او مېړانه په دغه باندې بیا ډېر بد فخر کوي ناست غېږ. نو یو دوه دغه خبرې کولې چې پښتانه دي غیرت لري ننګ لري مېړانه لري تاریخ لرو 15 کلن تاریخ لرو پښتانه یې له زمري سره تشبیه کړل. ده ورته وویل وایي بېشکه پښتانه زمریان دي خو داسې زمریان دي چې اوس ویده دي بیزو راغلی ده لکه یې په ونه پسې ورغوټه کړې ده ګیدړانو یې غوږونه له خاورو ورډه کړي خو دا زمریان نه راویښېږي تر اوسه پورې لا ویده دي. صحیح د پښتانه به زمریان دي خو ویده زمریان دي. احمدي صاحب ارام لګیا او خپل کار یې کوه د بیان د ازادي چغې یې تر پایه ونه کړې د امتیاز او مادیاتو خبره یې تر اخره ونه کړه. د وخت ځینو سیاسي ډلو ترې وغوښتل چې یو څو صفحې زموږ په صفت او کارنامو هم ډکې کړي خو تر اخره یې د خپل قلم رنګ د ولس په خطا کولو او بې ځایه وعدو خلاص نه کړ نه یې خپل هنر داغداره کړ ځکه احمدي صاحب ته لا هماغه وخت د کاروان د دغه بیت الهام سوی و چې په سیاست کې ور شریک شاعر ته جوړ شو پیغور چې یې په ښکلې معشوقه بدرنګه بنه وکړه. ده به دا یوه خبره تل کوله وایي د ونې په څېر اوسه تخم وي له تورو خاورو او سختۍ ځان راپورته کړي تنده وویني توپانونه یې کږه کړي ځینې شاخونه یې ولویږي خو غل یې لویه شي ځینې یې سیوري ته کښېني ځینې یې میوه وخوري خو هېڅ وخت چغې نه وهي چې هان ما ته وګورئ ما تاسې ته دا وکړل ها مې وکړل. ده ویل په خلکو احسان مه باروئ خپلې کورنۍ خلکو او وطن ته مو کار مسؤلیت دی نه احسان. د احمدي په ناولونو کې د ځینو خرافاتي تصویرونو په اړه باندې ما د مونوګراف موضوع البته دغه دلته د هغو یو څو بېلګې راکړم. په لومړی کې د رڼا ناول په پیل کې موږ لولو چې هلته یو بړبکۍ راځي دغه هلک او کوچنۍ نجلۍ سمیږي بیا یې هغه ځینې منډه کوي او هغه نجلۍ دا بړبکۍ کې پاته کېږي خاورو تاویږي او دغسې لږ مخته پسې ځي هلک چې بېرته نجلۍ ته راځي ورته وایي چې تخې حلاله نه کړې. په ډېرو کلیوالي سیمو کې دا باور دی چې دا بړبکۍ کې پیریان چې دي اسمان ته خیږي. نو
دغلته پورتنی تصویر سیده د یو کلیوال ماشوم او نجلۍ د دوی له خپلو کورونو لرې په دښته کې میزې او وږې د خوړو لپاره بیا داسې دښته عموما سپېره وچه او ترخی شاید دا هم د دوی د ژوند یو تریخ سمبول وي. هلک نجلۍ ته په ډېر محنت او زیاتی کوي، ترخې خبرې ورته کوي، هېڅ سپکه نه ترې سپموي. له دې نه دا معلومېږي چې په ټولنه کې د ښځو وړاندې د خلکو برخورد څنګه دی. دا هلک د شخصي کینې یا دښمنۍ له وجې نجلۍ نه رټي، نه ورسره بله کومه ستونزه لري، بلکې د خپلو مشرانو او شاوخوا هغو کسانو تقلید کوي چې مېرمنې یې او لوڼې خبرو ته نه پرېږدي. له دې وروسته هلک د بوړبکۍ په لیدو ډارېږي، خو نجلۍ په هغو خاورو کې پټېږي او وروسته هېڅ هم نه ورباندې کېږي. د زیاتره کلیوالي سیمو دغه باور دی چې ما ویل دوی وایي پیریان په دغه بوړبکۍ کې اسمان ته خیږي. زه خپل له بوړبکۍ څخه ډېر ویرېدم. دا د ما خپله تجربه مو. موږ د غنمو په پټو کې دغلته کرکټ کاوه، غنم ریبل شوي وو، نو دغه بوړبکۍ دې خواته راله، ټولو سره منډې کړې. دوی ویل چې په دې کې پیریان دي، یا به تا موږ سره اسمان ته خیځوي او یا به دې حلالوي. نو دلته احمدي صاحب یو دغسې ریالستیک تصویر د موږ مخ ته ایښی، داسې ده قضاوت نه ده کړی. عموما دغه د نصیحت ژبه یا د اصلاح ژبه یو تر نسبت دې ته چې یو تصویر چاته ورکړي یا هنري تصویر ورکړي کم اغېزناکه تمامېږي. اوس که زه یو چاته وایم چې په بوړبکۍ کې پیریان دي یا دا دغسې یو فالتو یو خرافي باور ده، په دې کې هېڅ شی نشته، شاید هغه تر ډېره ونه مني. نسبت دې ته که زه یوازې دلته یو دغسې ریالستیک تصویر پرېږدم چې یوه نجلۍ په بوړبکۍ کې دننه کوم، بوړبکۍ پرې راتوم او وروسته نجلۍ روغه جوړه راوځي، زه فکر کوم دا تر دغې ډېر اغېزناک ده. همداشان په اخ وطنه ناول کې مخته عزیزي صاحب هم خبرې وکړې. اخ وطنه ناول یوه صحنه ده، دلته هیلۍ پښۍ ته وایي بدبخته ښځه له رحمدل سره به څنګه شپې تېروي. دا رحمدل په دغه هغه کې ډېر ظالم او هغه کرکټر مثلا زور زیاتی کوي له ښځو سره. دته دوه ښځې ناستې، بېرته دغه پښۍ ورته وایي څنګه به څوک شپه نه تېروي، ولې نصیب به له دوی سره شپه تېروي. ځکه دا خلک هر څه په نصیب پورې تړي، که خپله هر څومره غلطي یا دغسې کوم کار وکړي چې هغه بېرته د دوی د هغه جبرانول ستونزمن دوی په نصیب یا قسمت پورې تړي. دوی وایي چې دا نصیب و، د دغو دوه درو ښځو نصیب له رحمدل سره سوی، اتې ځوانه کوچنۍ نجلۍ که یو هر څومره سپین ږیري ته ورکړي، دا هم دوی د نصیب او قسمت کارونه ګڼي. دغسې ډېر د خرافي باورونو ډېرې صحنې وې چې هغه په ټولو ناولونو کې لکه پټال، لکه یوه خبره درته وکړم تر ډېره په مثلا په پټان کې هم راخیستل شوي دي، په اخ وطنه کې ډېرې زیاتې، خپله په بغدادي پیر کې. زه وایم که له دغو ټولو ناولونو څخه د دغو صحنو د خرافاتي باورونو په اړه یوه ریسرچ څېړنه وشي، دا به لا ډېره ښه شي او ډېرې زیاتې نورې خبرې هم پرې کېدای شي. او د ما خبرې دغومره وې، له توجه څخه هم ډېره زیاته مننه. نورو ډاکټر صاحب حنیف حیران وینا ته رابولو، هغې نه وروسته به یو بل ویناوال وینا کوي، بیا به غونډه پای ته رسوو. ډاکټر صاحب حیران. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه. له بده مرغه زه ما هم داسې پوره تیاری نه ونیولی، یو چېرته په سفر وم، له بل ځای نه راغلم. خو په هر صورت د احمدي صاحب په اړه کومه ویډیو چې خپره شوله او عزیزي صاحب او استاد چې خبرې پرې وکړلې، ډېرې زموږ د زړونو خبرې وې. احمدي صاحب د ما ډېر د راز و نیاز ملګری و. هغه وخت کې چې موږ بیخي سره لیدلي نه وو، زه پېښور کې اوسېدلم. دوی دلته، زه به البته په ځینو خاطرو باندې وغږېږم، ځینې خاطرې چې ما او د احمدي صاحب سره شریکې وي. دوی وراره ښاغلی احمدي صاحب، هغوی هم خوندورې خاطرې موږ سره شریکې کړلې. ممکن نور ډېر ملګري، دفتر همکاران، ارمان صاحب، دوی هم کېدای شي ډېرې ښې خاطرې ولري. نو هغه وخت نه ما او د چا خبره د یارانې تار سره فکر کوم استاد ښکلي که چا د سینوها ناول په اړه باندې ویلي وو چې که چا د سینوها ناول نه وي لوستی، نو هغوی هېڅ د ادبیاتو له روح روان سره هېڅ بلدیت نه لري، یعنې هېڅ د ادبیاتو نه دی خبر. فکر کوم استاد به دا خبر کړي، ما هم داسې اورېدلي دي استاد په اړه باندې. خو یا مثلا یو وخت کې زه هندوستان ته لاړم، بیا یو ټریننګ وکړو، بیړه مې وه باید چې ټریننګ نه وروسته بېرته وطن ته راغلی وي. نو هلته ملګري راته ویلي چې څوک چې هند ته لاړ شي
او تاج محل ونه ګوري لکه هېڅ چې هندوستان ته نه وي تللی که نه نو هغه خپل په اصطلاح همدې خبرې همدې متل ونیولم تاج محل ته مې یوه ورځ وخت پیدا کړ هلته لاړلم زه وایم چې چا چې د احمدي صاحب ناولونه نه وي لوستي هغوی د هېڅ د ادبیاتو له روح او روانه نه دي خبر که هغه د ادبیاتو سره څوک اړیکې لري که نه لري نو لکه څنګه چې موږ وایو چې په ادبیاتو کې ډېر ارزښت چې لري هغه ځانګړی حساب ده که هغه په شعر کې دی که په نثر کې دی همداسې د احمدي صاحب هم لکه همراغه یو ځانګړی سبک درلوده او داسې سبک یې درلوده که څوک د دوی د ناول او د لیکنو له ژبې سره بلد وي که یو پاراګراف یې ولولي معلومات ورته کېږي چې واقعا دا د احمدي صاحب لیکنه ده یا دا د احمدي صاحب د ناول یوه برخه ده نو خبره مې ما او د ده د ملګرتیا د یارانې د راز و نیاز و د دې کیسو کوله په اکثر ناولونو په کیسو په دې مخکې له مخکې سره غږېدلو هغه وخت کې 15 14 14 کاله مخکې هغه وخت چې موږ نه وو سره لیدلي دوی په اصطلاح موږ هم هغه یو ډول د عاشقي یو دغه کیسې میسې دا هم سره کولې احمدي صاحب ته مې یوه کیسه وکړله په ټلیفون باندې نو بله ورځ یې راته ویلې چې د مینې کیسې دي د مینې په نوم یوه کیسه راباندې ولیکله نو ما لپاره ډېره عجیبه وه د مینې کیسه زه اوس هم وایم چې احمدي صاحب د ما مینې ته لیکلې ده دا ډېره جالبه وه تر هغه وروسته چې زه بیا کابل ته راغلم دلته مو سره ولیدل دفتر ته یې راغلم سره ملګري سولو بیا یو وخت زموږ کور راغی نو دا داسې وي چې زه بیا هم وایم چې مخکې لکه دوی وراره وویل چې احمدي صاحب ډېر ټولنیز و ما به ورته ویل چې احمدي صاحب ته هېڅ ټولنیز نه بس همغه خپل دفتر او کور د لیدل بل خوا ته نه ځغلې یو ورځ مشاعرې ته رانغللم نو ده به ویل چې نو تاسو خو مشاعرې ته لاړ شئ شعر به وایي نو زه خو نه کیسه ویلی شم او نه ناول ویلی شم نو ویل چې زه به په مشاعره کې څه وکړم نو دا ډېره جالبه وه کله کله وارې نیاز بیګ ته ورغلو کور څنګ ته ورته ودرېدلو راوبه ماسم پغمان ته به هم په زوره بوته نو ډېر جالب سړی و ډېرې خوږې خبرې لرلې هغه د دوی عادي کیسې به هم داسې وي ته به وایې چې که د ناول یوه برخه لولمه یا خپله دی ټول ناول و ټوله کیسه و ځکه واقعا یو ریالیست لیکوال و په ریالیست لیکوالي په ځانګړنو باندې استاد هر اړخیزې خبرې وکړلې زه نه غواړم ډېرې خبرې اوږدې کړم مخکې په هغه ویډیو کې ما فکر کوم لیکنه د عزیز صاحب وه چې احمدي صاحب یو تکړه انځورګر هم تقریبا په 2014-15 کال کې زه په پکتیکا کې وم په کرنه کې هلته مې دنده وه بیا یو فرصت و راسره په یو ناول باندې مې کار وکړو بس یو سوژه ذهن ته راغله په د ملالې په نوم باندې مې یو ناول ولیکه نو ما خو یو ډېر ښه ادرس درلودم زه احمدي صاحب شته احمدي صاحب ته به ناول ولېږم هغوی به لیکنه پې وکړي وبه یې ګوري احمدي صاحب ته مې چې ناول ولېږه نو ورځې تېرېږي احمدي صاحب ځواب نه راکوي ورځې تېرېږي ډېر وخت تېر شو بله ورځ مې ورته ویل احمدي صاحب ته ولې دا ما ناول نه ګوري ویلې چې که رښتیا را باندې وایي ما نیت بدېږي تاسې ولې داسې کوئ خو بس دغه شعر و شاعري موږ در پرېږده دا د ناولونو دا کیسې دا شیان موږ ته را پرېږدي تاسې هر شي نه تاسې له هر شي نه غاړه لاس راتاو کړی دی هغه وخت کې د کاروان صاحب غره ته روان سړی کیسه د کیسو ټولګه هم چاپه دا کیسه هم وکړه کاروان صاحب خو خپل شعرونو سره کوه څه کوي چې په کیسو کې هم ته لګیایي په هر شي کې ته لګیایي نو دا ډېره جالبه وه که نه او واقعا هم داسې وه که نه موږ خو الراونډران یو رښتیا په هر یو شي کې لګیایو نو په هغه کې مې ورته ویلي په زرو کې لکه عزیز صاحب چې یاده ونه وکړه عزیزي د زرو ناول مې چې څنګه ولوسته په همغه ساعت میسج ورته وکړو آنلاین نو ما ورته ویل ما چې له کرکټر سره د ظلم کړی د کرکټر دې باید نه وای وژلی هغه چې ولې ما ویل چې دا ټوله کیسه هم دلته بې خونده شوې ده چې باید د هر څه د طبیعت او دغه د توخو خلاف باید ناول پای ته رسېدلی بیا ما کیسه ورته وکړه ما ویل چې اکثر هندي فلمونه چې دي هغه موږ او تاسې ګورو هغه هر څه ټوله دنیا په بل ماخوا وړي خو کرکټر نه مري که نه هغه وایي چې داسې ناول به داسې فلم به دې هم لیدلی چې هغه کې کرکټر وژل شوی ده هغه تر ټولو جالب فلم ښودل شوی ده نو همداسې
و خو هغه فري تقریبا کب زرو وزل کېږي نو د انځورګرۍ خبره هم کوله رښتیا ما ته ویلې چې زه یو کار به درته وکړم چې د ملالې ناول د ټایټل لپاره به هغه درته وکړم دغه ټایټل به زه درته جوړ کړم یو ډېر ښایسته ټایټل یې را جوړ کړو خو ځان ته خبره چې ما لپاره ښایسته نه و هغه ما انتخاب نه کړو اوس هم پښېمانه یم زه یم چې کاش هغه سړي د یو په ځای دوه تابلوګانې راته ایستلې وي څومره وخت به یې پې تېر کړی څومره ستړی به یې پې کړي خو دا چې ما خوښ نه شو نه پوهېږم اوس هغه وخت ارمان راځي زه یم چې کاش د ده په خاطر د ده د مینې په خاطر باندې ما هغه تابلو یا هغه پښتۍ انتخاب کړی وی د اغزن سیم ناول لیکه هغه مې لوسته البته په هغه وخت کې البته داسې به و چې اکثر به د ناول نه مخکې وروسته ما به د اکثر کیسې سره کولې چې یاره مثلا داسې په یو ناول مې کار روان کړی دی او داسې ده او داسې ده کله مې چې اغزن سیم ولوسته رښتیا اول خو یې دا وعده راسره کړې وي چې دا کتاب به زه درته ډالۍ کوم د یو همکار په لاس یې درلېږم خو هغه همکار هم تر اخره پورې معلوم نه شو او زه هم په دې تمه وم چې ودرې دا سړی خپل ناول خپله راته راولېږي تر اخره پورې نو کله مې چې ناول پیدا کړو مې لوسته ما ورته ویل چې احمدي صاحب په دا ایران کې ډېر تم شوی اول خو مې رښتیا دا خبره ورته وکړله ما ویل چې په ځینو د نسیم حجازي ناولونه که هر رقم دي خو دا یو ځانګړتیا لري چې حماسه او هنر او ښکلا مختلف بېلابېل اړخونه دا ټول سره غاړه غړی کوي یعنې د هرې تبې سړی کولی شي چې له هغه ناول نه خوند واخلي یعنې که یو څوک یې د تاریخي ناول په حیث باندې لولي که یو څوک یې د مختلفو بلې زاویې نه ورته راځي نو بیا یې ما ته ویلې چې نه خیر ځینې موضوعات داسې وي چې ځینې ناولونه داسې وي چې هغه دې ته نه جوړېږي چې خامخا د رومان او ځینې نور اړخونه دا سره غاړه غړی شي نو یوه اخري خاطره به درته ووایم چې د جوجو مخکې له دې نه چې جوجو ناول چاپ شي راته ویلي چې داسې یو په ناول باندې مې یو کار شروع کړی یو آسماني مخلوق دی دلته راځي ځمکې ته دلته څېړنې کوي ګوري د انسانانو د کړه وړه دا هر څه کوي او بېرته ځي نو کله چې دا ټوله کیسه راته وکړله دا سوژه یې ټوله راته بیان کړله ما په اخر کې ټوکو سره وکړم احمدي صاحب ډېره ښه سوژه ده او ډېره بهترینه ده وایي چې لږ ور لاس مې بند دی ما زه چې که تا خوښوي دا خو د تیاره اوس راته تشریح کړې ده زه به په دې موضوع کار وکړم دا ناول به زه ولیکم نو ده راته خندا وي چې نو ته داسې مه کوه زه هر څه کې تا سره مشوره کوم او ته نو دا بیخي جالبه وه بیا له هغه وروسته که پام ووي تر جوجو ناول نه یوه میاشت دوه میاشتې وروسته د پیکې په نوم باندې یو هندي فلم بازار ته راووت چې هلته هم هغه امیر خان یو آسماني مخلوق دی دلته ځمکې ته راځي هغه د هندي کوم رسومات دي کوم مذهبي عقیدې دي د هغوی په خلاف باندې یو څه شی وړاندې کوي چې یو څوک مثلا یو بوت ته بوت کوي چې دا څه شی دی تاسو دغه کوي دې کې خو نه ساه شته دا باید ما دا مشکل حل کړي که نه دا یې ورته شلی هغه چا چې هغه دا فلم کتلی وي نو احمدي صاحب ویل چې کېدای شي ډېر خلک دا ښه شوله چې تر دې فلم وړاندې یوه میاشت دوه میاشتې وړاندې جوجو فلم هغه جوجو کتاب ما چاپ کړ که تر دې وروسته چا به ډېر خلکو فکر کړی و چې دا له پیکې فلم نه نقل شوی ده په هر صورت ډېرې خاطرې دي وخت کم د خدای دې هغوی وبخي له تاسو ټولو مننه او له هغه ټولو مننه چې د احمدي صاحب په ویاړ یې دا غونډه جوړه کړې ده بیا هم ډېره مننه کور مو ودان